السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو په دې هیله چې ټول راته روغ جوړ او د صحت په جامو کې پټ اوسیږئ. زه یم ستاسو ورور دل آغا کریمي. نن په یو نوي ویډیو کې ستاسو درانه حضور ته حاضر یم. دوستانو زموږ نننۍ ویډیو څنګه کولی شو په خپل واتس اپ کې چینل جوړ کړو. که څه هم دغه د واتس اپ چینل دغه کوم اپډیټ چې دا له پخوا څخه راغلی و، مګر په افغانستان کې د دې چینل اپډیټ نه و راغلی، یعنې افغانستان کې دغه طریقه نه ترسره کېدله. خو دوستانو زه نن دغه طریقه تاسو ته ښیم چې څنګه موږ کولی شو په واتس اپ کې چینل جوړ کړو. دغه طریقه په افغانستان کې اوس هم کار کوي. نو د دې څخه مخکې دوستان چې زه په ویډیو باندې شروع وکړم، نو که چېرته زموږ چینل ته نوي راغلي یاست یا مو زموږ چینل نوي سبسکرایب کړئ، زموږ چینل سره هرومرو سبسکرایب کړئ، دا ویډیو درسره لایک او مخکې شیر کړئ تر څو نور دوستان مو ترېنه خبر شي. نو دوستانو زه راځم په ویډیو باندې شروع کوم. له دې څخه مخکې چې تاسو راشئ واتس اپ باندې کار شروع کړئ، تاسو به لومړی یو سټپ ترسره کوئ. دوستانو تاسو به راشئ پلی سټور به راخلاص کړئ. کله چې پلی سټور راخلاص کړئ دوستانو، تاسو به دلته راشئ وبلیکئ چې واتس اپ بزنس دغه ډول به ولیکئ. دوستانو هغې څخه وروسته دوستانو تاسو به راشئ خپل واتس اپ اپډیټ کې. زه انټرنیټ خلاصوم. دوستانو کله چې تاسو واتس اپ سرچ کړ، د هغې څخه وروسته به دوستانو تاسو دلته وګورئ ما اوپن کړ، ما اوس واتس اپ اپډیټ کړ، نو تاسو به هم خپل واتس اپ اپډیټ کړئ. دوستانو زه راځم دوستانو واتس اپ خلاصوم. کله مې چې واتس اپ خلاص کړ دوستانو، کله مې چې واتس اپ خلاص کړ، د هغې څخه وروسته راځم تاسو واتس اپ کې وګورئ. دلته تاسو ته یو د چټ اپشن دی، ورپسې چې بل د اپډیټ اپشن دی، بل د کال اپشن دی. دوستانو تاسو بل یو اپشن سره هم کار نه لرئ، تاسو به راشئ دوستانو دلته د اپډیټ په اپشن به کلیک وکړئ. دوستانو دا ګورئ دوستانو د اپډیټ په اپشن به کلیک وکړئ. دوستانو تاسو کله په اپډیټ باندې کلیک وکړ، د هغې څخه وروسته به تاسو هېڅ سره غرض نه لرئ، یوازې به تاسو راشئ دوستانو، تاسو به دلته ګورئ دغه د جمع علامه ګورئ. دوستانو دا د جمع علامه دوستانو تاسو به راشئ دا به ووهئ. د هغې څخه وروسته دوستانو تاسو دوه اپشن درکوي، چې کریټ چینل او بل چې دا فایند چینل. ګورئ دوستانو دلته تاسو راځم کریټ چینل باندې وهمه. د هغې نه وروسته دوستانو دلته راځم په دې باندې کلیک کوم، کنټینیو باندې کلیک کوم. کله چې کنټینیو باندې کلیک وکړو دوستانو دلته ما څخه دوه سټیپه غواړي. لومړی چې دا چینل نیم دی، بل چې دا ډسکرایب یور چینل انکلوډینګ ډسکرپشن از یوزفul فار یور فالوورز. همدلته یو ډسکرپشن یا لږ څه معلومات ورته ولیکئ. دوستانو راځم دلته چینل جوړوم. دوستانو چینل ته نوم ورکوم کریمي سکلز یا کریمي ټیکنیکلز، یو نن ورته ورکوم. همدلته ورته لیکم تاسو ورته لیکم. دوستانو کله مې چې دا ولیکو دوستانو، تاسو هغې ته کولی شئ چې خپل د واتس اپ ته عکس هم ورکړئ. دوستانو نو زه راځم یو عکس هم ورته انتخابوم. دوستانو دا وګورئ تاسو په دې باندې کلیک وکړئ. کله چې دې باندې کلیک وکړئ، د هغې څخه وروسته به راشئ دوستانو، تاسو به په ګیلري باندې کلیک وکړئ، ګیلري ورته انتخاب کړئ. دغه دی دوستانو ما ورته عکس انتخاب کړ. نو کله مې چې عکس انتخاب کړ، د هغې څخه وروسته به دوستانو تاسو راشئ دلته په دغې ډن علامې باندې به کلیک وکړئ. کله چې ډن علامې باندې کلیک وکړو، دغه دوستانو ما ورته تیار فوټو مې انتخاب شم، همدارنګه چینل نیم هم جوړ شو کریمي ټیکنیکل، همدارنګه پلیز فالو مای چینل. د هغې څخه وروسته دوستانو راځم زه په دغې اپشن باندې کلیک کوم چې کریټ چینل. نو دوستانو دا دی زموږ چینل به مکمل ډول سره جوړ شي. ګورئ دوستانو تاسو دلته وګورئ، دلته تاسو په یاد ولرئ چې ګورئ چینل لینک شو، همدارنګه کریمي ټیکنیکل، همدارنګه هلته فالوورز درته د چینل درته ښیي، ته پکې میسج کولی شئ. اوس راځم دوستانو د چینل سیټینګ څنګه کېږي. زه راځم چینل تاسو ته مکمل طریقه ښیم. که چېرې تاسو غواړئ چې خپل چینل نور ملګرو سره شیر کړئ، نو تاسو به راشئ دوستانو، تاسو په دې باندې کلیک وکړئ. کله چې دې باندې کلیک وکړئ دوستانو، نو را به شئ خپل د چینل لینک به کاپي کړئ. دلته ګورئ سر کې تاسو دوستانو ګورئ سر کې دا تاسو د چینل لینک دی، تاسو دې څخه کولی شئ خپل لینک کاپي کړئ د چینل. کله مې چینل کاپي کړئ دوستانو، اوس غواړم د خپل د چینل سیټینګ جوړ کړم. نو څنګه د چینل سیټینګ مې جوړېږي دوستانو، زه راځم په دلته وګورئ تاسو چینل سیټینګ په دې باندې به کلیک کوم. دلته سیټینګ دي دوستانو چې اني ایموجای چې دا کوم دوستانو ستاسو کله په خپل واتس اپ چینل کې پوسټ کوئ، نو ستاسو دغه پوسټ ته هر ډول لایکونه خلک ورکولی شي که نه. نو دلته دغه ځینې لایکونه تاسو ته ښودلي دوستانو چې دغه د دې څخه غیر نور لایکونه څوک نشي کارولی. که نور موږ وګورو ایموجای ډېر زیات دي دوستانو، خو دغه خاص ایموجای دي دوستانو، نو چې دغه موږ تاسو کارولی شو. نو زه راځم دوستانو دغه دوهم انتخابوم. کله چې دوهم انتخاب کړو دوستانو، دې څخه سیټینګ څخه بهر کېږم، بېرته وګورئ دوستانو، تاسو په دې علامې کلیک وکړئ. دلته
بهر کېږم. کله چې بهر شم دوستانو زموږ د مکمل د چینل سیټینګ به جوړ شي. ګورو دوستانو مخکې مې تاسو ته یادونه وکړه چې چینل لینک تاسو د دې لارې شیر کولی شي او بل ته چې انوایټ ویا لینک د دې لارې څخه هم شیر کولی شي او راوړی شي دلته به کاپي چې نه واخلئ. کله چې کاپي کړه نو خپل لینک د فیسبوک له لارې د یوټیوب له لارې همدارنګه انسټاګرام همدارنګه د نورو کوم سوشل میډیاګان د دې لارې څخه شریکولی شي نور خپلو ملګرو سره دوستانو. نو دوستانو دا و د واتس اپ جوړولو مکمله طریقه. دوستانو بیړه وکړئ دغه چینل جوړ کړئ. که چیرته تاسو دغه چینل جوړ کړئ دوستانو سټپ په سټپ نړۍ پرمختګ کوي دوستانو. داسې وخت به راشي دوستانو چې تاسو به د دغه چینل له لارې کولی شئ چې به پیسې وګټئ. ځکه لکه څنګه چې د یوټیوب چینل څخه پیسې ګټلی شئ همدارنګه د فیسبوک له صفحې څخه پیسې ګټلی شئ دوستانو. داسې وخت به هم راشي دوستانو چې تاسو خپل د واتس اپ د چینل څخه به وکولی شي چې پیسې ترې وګټئ. نو دا به زموږ د نن ورځې ویډیو دوستانو. هیله لرم چې خوښه شوې مو اوسیږي. په اخر کې تاسو ته یادونه کوم دوستانو که چیرې تاسو زموږ چینل ته نوي راغلي یاست یا زموږ چینل مو نوي سبسکرایب کړئ زموږ چینل در سره هرومرو سبسکرایب کړئ ویډیوګانې در سره لایک دا ویډیو سره شیر کړئ دوستانو تر څو دوستان مو ترې نه خبر شي.